آیون ټي وي ته ډالۍ کما وای بس یو د سرې جنډۍ دستور پکار دی بس یو د سرې جنډۍ دستور پکار دی او د پښتنو د ژوند منشور پکار دی که سپین کفن سړی جنت ته بوځي نو بیا خو ټیک ده چې ضرور پکار دی او که جنت په خپل عمل وي مولا نو بیا په مړي کفن سور پکار دی زما نصاب کې د دروغو په ځای د باچا خان د سبق نور پکار دی چې خصمانه زما د خاورې وکړي خان راجي نه غواړي مزدور پکار دی او پتا کې ویره د ګیدړ صحیح ده ما کې د باز غوندې غرور پکار دی ستا د انصاف نه په جامې وباسم په پښتنو کې څوک منصور پکار دی د استبداد دغه ظالم نظام ته د احمدشاه غوندې باتور پکار دی موسی به دلته پیدا کیږي د وخت په اشنغر کې کوهی تور پکار دی او که باچا خان نوي منظره نو بیا د بل چا کار نه دی منظور پکار دی ډېره مننه جي ډېره مهرباني جوړي کابل نه واخله کابل نه واخله تر ټکه سره ده ټکه سره ده زمونږ د سرو لیونو ځمکه سره ده ټکه سره ده ستاسو درنې درنې زړېږي د هیبت نه ورته زمونږ په منه سره ده سپکه سره ده ټکه سره ده زما بیرغ په تقدس کې د کفن نه سیوا لکه په پیغلو کې ملکه سره ده ټکه سره ده زه په بابړه کې په وینو لمبېدلی شهید پاس په دیوال مې جنډه ځکه سره ده ټکه سره ده زما جنډې ته ګوري خلک په پنجاب کې وایي هغه د بره الوتکه سره ده ټکه سره ده ستا د سالو زما د خور صادره سر ده پکې لکه د یار غوندې نازکه سره ده ټکه سره ده ورځ به راځي چې د اغیار د خولې به هم اورمه سره ده واقعي سره ده بېشکه سره ده ټکه سره ده ما د دنیا نقشه کې خپلې پښتونخوا ته کتل لکه د یار په مخ ځوانکه سره ده ټکه سره ده او د سرو ګلونو ضرورت کوي نو تا ته به وي زمونږ خو بې د سپرلي ځمکه سره ده ټکه سره ده که د چا زړه ورباندې چوي نو چې هم نن پې وچوي منظره ټکه سره ده ټکه سره ده ټکه سره ده ډېره مننه جي اطلس خان ما سره کېناستو ملک اطلس صاحب ته هم هرکلی وایم